بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو قربان نوید بهزاد یم. د یو نوې خپرونې سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به ژوند به مو ښه تېرېږي. قدرمنو نننۍ خپرونه چې ده نو ډېره مهمه ده، ځکه چې دې کې موږ سره یو داسې شخصیت موجود دی کم چې د محکمه تعلیم سره تعلق ساتي، د یو استاد په حیث باندې کار کوي او اوس چې کومه د پبلک سروس کمیشن د سوري د لاندې امتحانونه شوي یو، نو په هغې کې د اسلامیاتو د ماهر مضمون په حیث باندې د دوی انتخاب شوی دی. نو هغوی سره په دې نننۍ خپرونه کې خبرې اترې کوو او هغوی نه به د دغې کامیابۍ راز معلوموو. د ټولو نه اول زه په خپل پروګرام کې مفتی ارشد اقبال صاحب ته هرکلی وایم او د هغې نه پس ورته ډېر مبارکي وایم په دغې کامیابۍ باندې. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مهرباني جی، الله مو خوشحاله کړي جی. مفتی صاحب څنګه او زموږ د نننۍ خپرونه کې څنګه محسوسوئ؟ الحمدلله خیریت دی او ډیره خوشحالي راته معلومیږي. تاسو سره ملاقات وشو او داسې دې مضمون باندې تاسو چې کوم دې پروګرام منعقد کو، دا ډیره خوشحالي خبره جی موږ دپاره. مفتی صاحب د پبلک سروس کمیشن د طرف نه چې کوم دغه امتحانونه شوي یو د ماهر مضمون دپاره اس اس پوسټ دپاره، یعنی 17 سکیل دی، په دغه کې په زرګاو خلکو خپل قسمت ازمایي او تاسو ته په دغه کې کامیابي ترلاسه شوله. نو دغې اړه باندې راته مختصر شانتې ووایئ. بس جی څنګه تاسو وی چې په زرګاو خلک دې کې خپل قسمت ازمایي کوي او بس دې کې ډیره د قسمت خبرې د الله رب العزت د فضل خبرې او انسان خپل کوشش هم پکار دی چې انسان کوشش کوي او د الله نه غوښته کوي، نو الله رب العزت دا کامیابي هر چاته ورکوي جی. بله دا جی مفتی صاحب چې تاسو موجوده هم په محکمه تعلیم کې کار کوئ، نو دغه موجوده پوسټ تاسو کم یو دی، دغې اړه باندې راته ووایئ او څونه وخت مو په دې باندې سرویس وشو؟ زموږ جی موجوده وخت کې زه معلم اسلامیات چې ټي ټي پوسټ ورته ویل کېږي، زه په هغې باندې د 2007 نه کار کوم، تقریبا 12 کاله وشو. او موجوده وخت کې زه په ګورنمنټ سینټیریل ماډل های سکول نمبر 3 مردان کې زه کار کوم په دې پوسټ باندې. ښه جي، دا راته ووایئ تاسو چې دغه کوم اس اس پوسټ دپاره ستاسو منتخب شوی، نو دغه خیال تاسو ته څنګه راغی؟ مخکې مو اپلای کړې وه او که نه دا مو په لومبي ځل باندې اپلای وکړه؟ یاره جي تاسو څنګه تپوس وکړو، دا خیال خو خامخا یو انسان دا غواړي په زندګۍ کې چې الله رب العزت ماته ترقي راکړي او ماته سهولیات دي. هر یو انسان د مخکې کېدو کوشش کوي، نو د ابتدا نه به زما زړه کې دا خیال تېرېدو، خو یو پیرت به داسې وشو چې مسټیک یې وشوې، لکه امتحان کې به نمبر راغلی، انټرویو لیټر به میله ونه شو، مختلف خیالات به راتله. خو چې دلته بیا زه نمبر 3 سکول ته رالم، دلته کې زموږ وایس پرنسپل ملک لیاس محمد صاحب هغې چې زه موټیویټ کړم او بار بار یې موږ ته دا ترغیب راکولو چې دا نوي ملګري کوم دي نو دوی په ځای باندې مه کښېنئ او دوی خپل چې کوم دی تعلیم امپروو کړي او مخکې چې کوم دی ځان دپاره کوشش وکړي. نو بهرحال د هغې هغه دغه به موږ سره چې کوم دی نو هغې موږ ته ترغیب راکولو او د هغې هغه ملګرتیا او د هغې شاباسي ورا سره، نو الحمدلله الله پاک موږ ته هغه کامیابي راکوي. مننه جی. بل چې کوم نوي خلک دې ته اپلای کول غواړي راتلونکي وخت کې، نو هغوی ته لږ شانتې د دې دا طریقې کار چې کوم دی مختصر شانتې ووایي. بس اوس خو جي الحمدلله اساني ده. مخکې وخت کې به صرف د ډاک په ذریعه باندې خط راتلو نو په مشکله به پته لګېده. اوس الحمدلله په نیټ باندې دا ایډورټایزمنټ هم راشي او بیا د دې لپاره چې کوم دی نو هغې آنلاین داخلي، نو بس هغه آنلاین داخلي وکړي، خپل پروفایل هغې سره جوړ کړي او بیا وخت په وخت باندې ورته هغې چې کوم دی نو ایمیل یې کوي او هغې چې کوم دی نو امتحان راشي. امتحان کې کوم ملګري شارټ لیست شي، بیا هغې انټرویو ته ځي او انټرویو کې چې کوم دی نو بیا الله کوم مرګور ته کامیابي ورکړي، نو بیا د هغې پوسټینګ کېږي. نو مفتی صاحب تاسو د انټرویو خبره وکړه، نو دغسې موږ هم اورېدلي دي او دا کتونکي به هم دغه معلومات تاسو نه کول غواړي چې د انټرویو وي ډېره زیاته سخته وي که نه، نو دغه لږ شانتې د انټرویو باندې لږه شانتې رڼا ور واچوئ چې دغه څه طریقې؟
او چې بس انټرویو خو زیات تر چې کوم سبجیکټ دپاره انسان ټرای کوي او کوشش کوي نو دا د هغې ماسټر په لیول باندې او زیات ور سره هغې جنرل نالج هم ګوري خو بس غټه خبره ده انسان په خپل ځان باندې کانفیډنټ سي او هغې کې خود اعتمادي نو بهرحال خامخا داسې 100% خو هر یو انسان مکمل پرفیکټ نشي کېدی خو د الله رب العزت ذات دی خو چې انسان باندې خود اعتمادي نو هغه الله رب العزت ته خامخا کامیابي ورکوي جی ډیره مننه ستاسو دا چې اوس کوم انتخاب شوی د کوم سکیل لپاره دا 17 سکیل دی نو تاسو څه ګڼئ چې راتلونکي وخت کې د دې څه فایدې دي مخکې تاسو څونه حده پورې تللی شئ یار جی دې سره چې کوم دی نو انسان ته د مخکې د ترقۍ نوې لارې کولو شي اوته کاله په دې باندې بیا تیر شي نو 18 تم پکې تللی شي او مخکې هم چې کوم دی نور دغې اوس که زه په دې موجوده پوسټ باندې وم او زندګي وه نو بیا به چې کوم دی نو ما له 7 کاله به زه دې کې سینیر ته تلم بیا به زه چې کوم دی زما کیډر به بدلېدو 60 ته بیا به چې کوم دی نو زه مطلب دا چې سر نه په ایک سیریل کې به زه راتلم نو دا گویا کې یو 15 کاله مخکې چې کوم دی نو زه دغه ته ورسېدم نو د الله رب العزت په دې باندې ډېر شکر ګزار یم او زما دې نوي عمر ګورو ته هم دا پیغام دی چې په خپل ځای باندې نه کینی او خپل کوشش دی کوي چې الله رب العزت دا یو ورځ هغې ته به م انشاءالله زر ته زر وښیي ډیره مهرباني کتونکو تاسو زمونږ د نننۍ خپرونه وکتله او د مفتي ارشد اقبال صاحب پیغام مو هم واورېدو په آخر کې داوجی مفتی ارشد اقبال صاحب کوم چې په تېرو ورځو کې کوم چې د پبلک سروس کمیشن د سوري د لاندې چې کوم د اس اس اسلامیات پوسټونو لپاره ټیسټونه شو په هغه دوی کوالیفای کړي دي او د دوی انتخاب شوی دی انشاءالله ډېر زر به دوی اډر هم وشي کتونکو که تاسو زموږ چینل اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو هم اوس یې سبسکرایب کړئ او د بیل آیکان باندې هم ضرور کلیک کړئ چې تاسو ته زموږ نوې خپرونې نوې ویډیوګانې په وخت باندې ترلاسه کیږي انشاءالله د یو نوې خپرونې سره به ډېر زه ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږم تر دغې دمه اجازت غواړم د الله په امان